دا خبرې بیا زما د مرګ نه بعد غږوي ډېر عمر به نه پاتې موږ بې غیرته یو ځکه زموږ نوکران نن سرداران شوي افسران دي لیټ به یې لګولي څه چل دی افسر را روان دی روډ ته ورته راوځو چې کوش ملګرو مفتي منیر شاکر د دې پانی دنیا نه لاړو نن چې کم دی په 3 بجې د هغې جنازه به ادا کیږي او د هغې کم بیانات چې دي هغه که تاسو وګورئ په سوشل میډیا دا وخت ډیر زیات هغه چلیږي یعنی کم بیان چې تاسو وکتو هغې کې وایي چې زما د مرګ نه پس به بیا تاسو زما کم دا تقریرونه چې دي هغه ګورئ او تاسو به بیا وایئ چې آیا دا یو نر سړی و او اوس هم هغسې ده ځکه که تاسو فیسبوک یا داسې ټیک ټاک څه ګورئ نو ټول چې کم دی بس دقه د مفتي منیر شاکر صاحب هغه ملغرلې خبرې چې دي هغه خلک رلي او شیر کوي یو بل سره او وایي چې آیا زمونږ نه کم ډایمنډ چې دی هغه مونږ لاس کو نو دا وخت چې کم دی ټوله خیبر پښتونخوا ټول پښتانه هغه پسې ډیر زیات خپه دي او کم دا مطالبه کوي چې آیا د دې کم قاتلان چې دي هغه دې زر تر زره ګرفتار شي ځکه پرون چې کم دی د دې زوی هغې هم بیان راغی ویل چې آیا زه به تر هغه پورې د پلار جنازه هغه نه کوم چې تر څو پورې حکومت موږ له دې کم قاتلان چې دي هغه نه راکړي خو بیا چې کم دی څه کسانو ورسره مذاکرات وکړو د هغې نه پس دا اعلان وکړو چې په 3 بجې به د پلار کومه جنازه چې دا موږ ادا کوو نو دغه ویډیو او دغه معلوماتو تاسو سره شریک کړه انشاءالله بل ویډیو کې ملایږو الله حافظ